ما در سمستر سیوم بودیم که درس‌های ما متاسفانه متوقف شد. البته سمستر سیوم خلاص کرده بودیم، امتحانات فاینال ما بود. تهمینه ترتیبي زده کړو وړاندې د سوداګرۍ او ادارې څانګې محصله وه چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې وتړلې. نوموړې وایي کله چې طبي زده کړې پیل کړې دا فکر یې نه کوي چې طالبان به دا دروازه هم د افغان نجونو پر مخ وتړي. از لحاظ روانی تحت فشار هستیم، چون قبلا ما رشته BBA را آغاز کرده بودیم. رشته BBA را میخواستیم ادامه بدیم قبل از رشته قابلگی که متاسفانه او هم بند شد، نتونستیم ادامه بدیم. او در سمستر 4 رو بعد ما بود که سمستر 5 میشدیم که دیگه اجازه داده نشد. و بعد از او خواستیم که حداقل یک رشته از طبی را آغاز بکنیم، بتونیم که پیشرفت بکنیم، مصدر خدمت به افغانای خودمون قرار بگیریم. اما متاسفانه در سمستر سیوم ایره هم متوقف ساختن. ډیوه صدیقي هم د تهمینې په شان د قابلګۍ څانګې محصله وه. نوموړې وایي چې ټوله ټولګیوال یې اوس د مایوسۍ احساس کوي. فکر نمیکردم که رشته قابلگی اینستیتوت هم برای ما محدود شود و همین دریچه آخرین دریچه که برای ما باز است هم بسته شود. اما به احتمال زیادی که ما دیدیم این دریچه هم برای ما بسته شد و ما حال فعلا که در خانه هستیم بسیار احساس بد میکنم. اغلې صدیقي وایي تر دې وړاندې هم افغان میرمنې له زیاتو روغتیایي ستونزو سره مخ وې. د دې په خبره که وضعیت همداسې ادامه وکړي په افغانستان کې به د روغتیا سکتور نور هم له زیاتو ستونزو سره مخ شي. خواستم از حکومت طالبایی است که اجازه بده دخترها پیشرفت کنند، تحصیل کنند و ایره باید حکومت طالب بدانه که ما هم یک میخواهیم در جامعه خود درست آزاد زندگی کنیم و نیاز اولی کشور ما است که یک دکتر خانم داشته باشه تا به خانم خدمت کنه. بلخوا د میرمنو د حقونو فعالان وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي راتلونکي 10 کاله به د افغانستان راتلونکی تیاره وي. متاسفانه دا د افغاني نجونو پر ذهنیت باندې ډیر زیات منفي اغیزه لري او زه د طالبانو په دې پریکړې سره د افغانستان 10 کاله نور آینده زه تیاره وینم، ځکه چې پر طبي زده کړو بندیز دا بالکل منطق نه مني، دا بالکل زموږ ذهن نه مني. یعنې زموږ په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې دومره ډېر ستونزې او مشکلات دي، لا دوی نور هم ستونزې ورته پیدا کړلې. که څه هم د میرمنو پر طبي زده کړو د بندیز موضوع طالبانو په رسمي ډول نه ده تایید کړې، خو په تیرو 3 کلونو کې د میرمنو پر کار او زده کړو کلک بندیزونه لګولي دي. شمس آرین، امریکا غږ.